ډېر خلک موږ او تاسو وینو چې کله هغه په مانځه کې سجدې ته لاړ شي نو دا دواړه خپې په ځان پسې راچوتې کي او کله یوه خپه راچوته کي. حال دا دی چې د دې عمل د وجې نه د دې سړي دا سجده باطله شوه، سجدې ونه شوله، او د چا چې سجده ونه شي نو مونځ یې نه کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اسجد على 7 اعظم، ما ته حکم شوی چې زه سجده ولګم په 7 اندامونو باندې، على الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين، مخ دې تندی او دارنګې دواړه لاسونه، دواړه زنګونونه او دواړه خپې، په دې 7 اندامونو باندې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم شوی چې زه په دې باندې سجده ولګم. د دې حدیث نه جمهور علماو دلیل نیولی دی چې کوم سړی په سجده کې په دې اندامونو کې یو راچوت کی او بیرته ښکته نه کی نو د دې سړي دا سجده باطله شوله او دا سجده ونه شوله او ظاهره خبره ده چې سجده دې ونه شوله نو بیا دې مونځ نه کېږي. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې په 4 جلد کې فرمایي لو اخل بعضو منها لم تصح صلاته. امام نووي فرمایي وی په دې 7 اندامونو کې که په یو کې چا نقصان راوستو، یو اندام یې پکې صحیح ونه لګاو نو د دې سړي د سره مونځ ونه شو. یو هغه صورت ده چې د انسان خپه وګرېدله، خپه یې وګروله او بیرته کېښودله، یا په یو ټیم کې فکر نه خپه یې راچوته شوله او بیرته یې ولګوله، هغه ځان له صورت دی. خو که چېرته د انسان په سجده کې دی او په ځان پسې دا خپې راچوتې کړي دی او دغه شان خپې چوتې نیولي تر دې چې د سجدې نه راپورته شو، یا یې تندی چوت کړی دی، یا یې لاسونه په سجده کې چوت کړي دي، یا یې زنګونان چوت کړي دي، نو د دې سړي دا سجده ونه شوله او سجدې چې ونه شوله نو مونځ یې ونه شو.